بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچک په تیرو 2 ورځو کې د زلزله ځپلو د ژغورنې لپاره د هوایي ځواک لخوا د 155 الوتنو ترسره کېده. د ګلبهار نساجي کارخونې څخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي لیدنه او غزه کې د غیر بشري وضعیت دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې 2024 کال د اوږې 12مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت هوایي ځواکونو د هیواد په ختیځ ولایتونو کې د تېرې یکشنبې شپې زلزلې د ټاپیانو د انتقال په موخه په تېره 2 ورځو کې 155 الوتنې ترسره کړې دي. دغه وزارت په وینا په لومړۍ ورځ کې 83 الوتنې شوي چې په دغه الوتنو کې 1000 تنه ټپیان لیږدول شوي دي. ملي دفاع وزارت زیاتوي چې په 2مه ورځ 22 الوتنې شوي دي او په دغه الوتنو کې 361 ټپیان او 540 د ټپیانو پروازان او روغتیا پالان لیږدول شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي کاپیسا ته د سفر په ترڅ کې د ګلبهار نساجي کارخونې څخه لیدنه کړې ده. ښاغلي عزیزي له یادې کارخونې څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې اسلامي امارت د هیواد د پرمختګ، آبادۍ او ځان بسیاینې لپاره له ټولو شته امکانات څخه ګټه اخلي او دغه راز د دې کارخونې د بیا فعالیت لپاره هڅه کوي. دغه راز د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کاپیسا ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال صنعتکارانو ته د کاري جوازونو د ویش پر ارزښت ټینګار کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې سفر پر مهال نورالدین عزیزي پروان ولایت کې هم له باریکاپ صنعتي پارک څخه لیدنه کړې ده. د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر ویلي چې د هوا له لارې د افغانستان زلزله ځپلو سره د دې هیواد د مرستو لومړۍ چوپه تېره شپه کابل ته رسیدلې ده. د ښاغلي شنکر په وینا په دغه 21 ټنه مرسته کې کمپلې، خیمې، د پخلنځي لوښي، طبي وسایل او یو شمېر نور اړین لومړني توکي شامل دي. د هند بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې هند په سیمه کې د وضعیت څارلو ته دوام ورکوي او د راتلونکو ورځو کې به نوره بشري مرسته هم واستوي. او وروستی خبر ده چې د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې تېره ورځ د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله په غزه ترانګه کې لږ تر لږه 115 تنه فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپور له مخې له دې ډلې 22 تنه د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال شهیدان شوي دي. قدرمنو لیدونکو له مالتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.